السلام علیکم ګرانو قدرمنو، زه یم اختر حسین خټک او تاسو ګورئ چراټ ګلونه. دا وخت د ما سره یو ښکلی او نامي ګرامي میلمه راغلی دی او د کوم ځای نه راغلی دی، دی څوک دی دا به په خپله باندې وایي او څه له راغلی او دې علاقې باره کې دی څه وایي. نو تاسو مخکې د هغه ته نه ورکوم، راځئ چې ورشو جمال افریدي صاحب ته او د هغه السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ټیک ټاک. الحمدلله. جمال صاحب، تاسو زموږ د دې علاقې ته خټکنامې ته راغلي یې، څنګه محسوس کوئ؟ زه خو چې دې علاقې ته څنګه راانټر شم نو ما له داسې ښکاري چې لکه زه واقعي خپل وطن کې ګرځم. صحیح. ولې چې بیسیکل مونږ د تیرا افریدي او دغه شانتي غرونه دا ماحول په تیرا کې ډېر او بیا خاص کر چراټ علاقه شوه، دې کې بیا شاکوټ دغه شانتي سلیخانه بختۍ شوه. دا خو داسې ښکاري چې لکه زه په خپل کور کې په خپله علاقه کې ګرځم او سانه مینه او سانه محبت چې د دې خلکو دی او سانه عزت دی. نو زه وایم چې یاره واقع د دې چراټ د علاقې سانه خلک دي، دوی خپله پښتو ژوندی ساتلې ده. څنګه چې د دوی میل ملاپ ګنې الحمدلله الله پاک دې خلکو له هر څه ورکړي دي، د څه کمی نشته، خو دوی خپل کلچر نه دی پرېښی، خپله پښتو نه ده پرېښې، میلمستیا. نو چې څنګه زه راشم ماشاءالله زما ډېر خوشحاله شي. یو ځل نه تقریبا دا زه څو ځله راغلی یم دلته. زمونږ یو ورور دی ارشد خټک، بختۍ کې اوسېږي. که زما ریکارډینګ نه وي نو هغه ما له رینګ وکړي، که چېرته جرمني نه راشي نو ما ته کال وکړي چې جمال راځې نه شا به ځان راورسوه. نو زه راشم دې سره به دوه درې ورځې ایستار شم او ډېره ښه انجوای کوم زه. او اوس چې تاسو راغلي نو څه سلسله کې راغلي وئ؟ لکه ډرامې ته راغلي وئ که چکر ته راغلي؟ نه جي مونږ راغلي وو ډرامې راغلي مونږ یوې ډرامې له خو چې حالات مو کته ماحول مو کته نو بیا هم پکې دوه ډرامې وکړې. نن د هغه ډرامې وایند اپ دی او انشاءالله تعالی چې ډرامه به ښه معیاري ډرامه وي، ولې چې په دې ډېر رایټر هم کوشش وکړو، ډایرکټر هم پرې ډېر کوشش وکړو، کیمرامین کیمره ورک چې کوم سامره دی هغوی ډېر کوشش وکړو. بیا آرټسټان چې څانه دي پکې تقریبا مونږ سره پکې علي جمال دی، هم ټیلنټډ دی. دغه شانتي ډایرکټر دی زمونږ امیر زمان صاحب، امیر زمان ساګر، هغه هم ډېر سوچ سمج. بیا سکرپټ لیکل شوی د هغې تاسو له خو پته ده مکالمې پکې بیلې بیلې، خو بیا هغه ریکارډ کول ډېر کار غواړي، ډایرکشن غواړي، محنت پې ښه ډېر شوی دی او انشاءالله ډرامه به هم ښه ده. او ډرامې نوم څه دی؟ ډرامې نوم خو خیر دوی ویلي چې یاره مونږ به پس کې وږدو، خو زمونږ په دې باندې لغونې صلاح کوو. هغوی ویل چې ډرامې نوم به پکې نافرمانه زوی ږدو. نو ما ویلې چې یاره دا نافرمانه خو دې خو نه، دې دپاره به د نومونو بیا انشاءالله چې اډیټ شي نومونه په دې کې چې که مونږ سره آرټسټان دي نو علي جمال دی، نیم مخلص دی، فرح خان ده، شکیبا اغوان ده، دغسې میډم شهناز ده فلمونو والا هغه ده. او زه به ذات خود پکې په خپله ما په خپله ویلې چې دا کردار به زه کوم، زما خواهش یم. نو کوشش هم کړی دی، امید لرو چې انشاءالله زمونږ مینوال به خوښوي. قدرمندو، تاسو جمال افریدي صاحب خبرې واورېدې او د دې علاقې مطابق څومره دی د هغه وکړو څومره خوشحاله دي. لکه زمونږ او د دې کلچر تقریبا یو دی او یو شانتې علاقې مو دي، د غرونه تیرا کې او دلته چراټ کې دا ټول یو علاقه ده، یو خلک یو. نو څنګه چې دی تاسو په خپله باندې وایي چې زه دلته راشم، زه یم چې زه په خپل وطن کې ګرځم، ما ته داسې محسوس کېږي. او دغه ستاسو د دې خوږې خوږې خبرې واورېدې. انشاءالله صاحب نور هم درته بیا دوی سره به بیا چېرته ملاقات کوو، د بلې انټرویو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. دغه د مرا کې اجازه د الله فامه.